ولاد صف د خال مشال وحدت د هیواد په څلور دیرش ولایتونو کې د دینی مدارسو له طالب العلمانو او فاضلانو څخه د ثانوي درجې او د عالی او عالمي مرحلو د کلنۍ ازموینې بهیر پیل شوی. د ازموینه چې نن د دویمې ورځې لپاره هم د هیواد پر ټولو ولایتونو کې روانه ده، د لوړو زده کړو وزارت له لوري به د دینی مدارسو د عالی او عالمي مرحلو کلنۍ ازموینه او د پوهنې وزارت له لوري به د دغو مدارسو د ثانوي درجې ازموینه واخیستل شي. د ازموینې پروسې د لیدنې او څارنې په موخه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم بلخ جوزجان او د شمال زون یو شمېر ولایتونو ته سفر کړی ترڅو په یادو ولایتونو کې د دینی مدارسو د طالب العلمانو او فاضلانو کلنۍ ازموینه وڅاري. سرپرست وزیر یادو ولایتونو کې د ازموینې ګډونوالو ته د روڼتیا ډاډ ورکړ او هغوی په دینی او دنیوي چارو کې بریالي وبلل. همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت مالی او اداري معین مولوي حافظ محمد حامد حسیب چې غزنی او زابل ولایتونو ته د دینی مدارسو د کلنۍ ازموینې څارلو په موخه تللی په یادو ولایتونو کې د ازموینې د پیل پر مهال وویل چې د غزنی پوهنتون رهبري، استادان او کارکوونکي ټول د شفافې ازموینې د ترسره کېدو په موخه هر ډول همکارۍ ته چمتو دي او هڅه کوي چې ازموینه په پوره شفاف ډول ترسره شي. د ازموینه چې هم مهاله په ټولو ولایتونو کې پیل شوی د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو ټاکلي پلاوي ترې د ولایتي مسؤلینو په همکارۍ څارنه کوي. د یادونې وړ ده چې نن د دغې پیل شوې ازموینې دویمه ورځ ده او ټاکل شوې ده چې ازموینه په ټولو ولایتونو کې د شپږو ورځو په موده کې پای ته ورسیږي. د سولې مینه لبریز کړه ای د شهید منصور منل سیاست در نظر امارت